د بلخ ولایت والي حاجي محمد یوسف وفا د هیواد د ازموینې ملي ادارې له رئیس سره وکتل. د دې لیدنې پر مهال د ازموینې ملي ادارې رئیس شیخ عبدالباقي حقانی په خپلو خبرو کې وویل چې د 1404 کال د کانکور ازموینې بهیر په ټول هیواد کې او په ځانګړې توګه په بلخ ولایت کې په شفاف ډول ترسره شو، چې سږکال په دغه ولایت کې 4971 تنو د کانکور ازموینه ورکړه. ښاغلي حقانی زیاته کړه چې په سږني کال کې د ټول هیواد په کچه د کانکور ازموینې ګډونوال 100 سلنه زیات شوي او په دغه بهیر کې هیڅ ډول انساني دخالت شتون نه لري. نوموړي د ازموینو ملي اداره د نظام او ملت ترمنځ د باور وړ اداره وبلله او ټینګار وکړ چې د کانکور په بهیر کې هیڅ ډول درغلۍ نه دي شوي او دا پروسه لا هم په یو شمېر ولایتونو کې په پوره شفافیت او عدالت سره روانه ده. له بلې خوا د بلخ ولایت والي حاجي ملا محمد یوسف وفا د ازموینو ملي ادارې هڅې وستایلې او یاد بنسټ یې یو له مهمو امارتي ادارو څخه وباله او زیاته کړه چې د دې ازموینې له لارې وړ ځوانان بریالي کېدلی شي. همدارنګه ښاغلي وفا په دې ولایت کې د هر ډول همکارۍ د ډاډ ورکولو ترڅنګ زیاته کړه چې باید هڅه وشي څو په دغه نظام کې نوو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر شي چې ورسره به له دغه مسلکي ځواک څخه د هیواد په ابادۍ کې ګټه واخیستل شي.